ملګرو ایلان مسک چې کوم دی کنه هغه په حال یو ورځو کې په خدای باندې ایمان راوړ. ایلان مسک د دې نه پیله یو ایتیست و، یو ملحد و، خو هغه اوس په خدای باندې ایمان راوړ. آیا ایلان مسک ولې په الله باندې ایمان راوړ، په خدای باندې ایمان راوړ؟ د ایلان مسک یو اداره ده د خلا باره کې، پرایویټ اداره ده سپیس ایکس، او په هغې کې مختلف قسم ته ساینسدانان دي چې کوم په خلا باندې ریسرچونه کوي، په خلا باندې هغوی تحقیق کوي. نو ایلان مسک په خلا کې په سپیس کې داسې څه وکتو چې ایلان مسک ایمان راوړو او هغه الله تعالی باندې یقین وساتلو. دلته زه درته یو بله خبره واضحه کړم چې ایلان مسک اسلام نه دی قبول کړی بلکې په الله باندې ایمان راوړو. یعنی هغه دا ومنله چې زه اوس ایتیست نه یم، زه یو ملحد نه یم، بلکې زه الله تعالی منم، زه خدای منم، زه کریټر منم. ایلان مسک چې په خلا باندې ریسرچونه کوي، د هغوی چې کوم ټیم دی، د هغوی چې کوم ساینسدانان دي، هغوی په خلا باندې ریسرچونه کوي. نو دا د ملحدانو دپاره یو داسې خبر دی چې کوم ملحدان په بهر ملکونو ته لاړ شي، زموږ پښتانه او هغوی بیا داسې ګډې وډې خبرې کوي چې اسلام هسې یو دروغ مذهب دی، اسلام کې څه نشته او خدای نشته، نعوذ بالله، او اسلام یو دروغ باندې مبني مذهب دی، نعوذ بالله. ما په خپله داسې ډېر پښتانه کتلي دي چې هغوی داسې قسم ته خبرې کوي او بهر ملکونو ته لاړ شي، ملحد شي، څوک پکې عیسائی شي. Are you a Muslim or a Christian? I'm a Christian and holding the gospel of our Lord Jesus Christ in my heart. I was a Muslim, but now I'm Christian. Where are you born? I was born in Afghanistan and I was raised in Afghanistan. یعنی خپل اسلام پرېږدي. خو دا د هغوی دپاره یو داسې خبر دی چې د هغوی دماغ به بالکل کار پرېږدي. ولې چې دا د سپیس ایکس د ساینسدانانو مشر دی ایلان مسک، چې د په الله باندې په خدای باندې ایمان راوړو او د دا ومنله چې یاره داسې یو هستي شته، داسې یو کریټر شته چې دا غونډ یونیورس یې جوړ کړی دی، دا غونډ کائنات یې جوړ کړی دی. دومره غټې غټې سیارې چې کله دوی وکتې، ریسرچ یې پرې وکړو، نو دوی دا ومنله چې یاره دا په خپله باندې نشي جوړېدی. دوی مجبور شو چې یاره په هغه رب باندې ایمان راوړي، هغه رب تسلیم کړي. تاسو یاد ساتئ چې دې نه پیله دا ایلان مسک چې کوم دا یو ایتیست و، یو ملحد و، په الله به ایمان نه راوړو. د وی چې دا هر څه په خپله باندې جوړ دي، خو اوس د په رب باندې ایمان راوړو، د اوس په الله تعالی باندې ایمان راوړو. نو دا یو ګوډ نیوز دی د ملحدانو دپاره، یو بیډ نیوز دی. او دا کوم خلک چې الله تعالی باندې ایمان ساتي، مسلمانان دي او که کریسچن دي او که یهودیان دي، یعنی دا درې مذهب چې کوم دي، دا درې مذهب واحد داسې مذهبونه دي په دنیا کې چې دوی الله تعالی مني، په الله تعالی باندې دوی ایمان دی. او د دې درې واړو مذهبونو دا مشترکه رایه ده چې دا ټول نظام چې کوم دی، دا ټول یونیورس چې کوم دی، دا الله تعالی جوړ کړی دی. نو ایلان مسک چې کله په الله باندې ایمان راوړو، نو د نور ملحدانو دپاره د مرګ مقام دی چې یاره ستاسو یو مشر، ستاسو د نظریې فالو کولو والا یو کس چې په الله باندې ایمان راوړلی شي، نو تاسو بیا څوک یې، ستاسو څه اوقات دی؟ دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، دا زموږ دپاره یو د خوشحالۍ خبر دی، او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.